د یوې وژونکې جګړې یو ناورین له امله فریاد او کوکار. پلاره چوپ شه. یو حکومتي جوړښت ته د مجاهدینو ډلو ټپلو او وختون دلته په رښتیا هم مرګونی ثابتېږي. د دې میاشتې لومړیو کې د جګړه مارو ډلو ترمنځ د واک پر سر ډغرو او توپچي ګزارونو کې لسګونه وګړي ووژل شول. د دغو ویرجنو لپاره دا یوه تشه بېمانا سوبه وه. دا شیبه یو اوربند شوی. خو د کابل ډیر وګړي دې ډار کې دي چې د وژنو لړۍ به بیا پیلېږي او له ناتاره به یې هم همدا درد او فریاد وي. آمو سیند د افغانستان او پخواني شوروي جمهوریتونو ترمنځ پوله جوړوي. ښکته همدا د دوستۍ پول و چې 3 کاله وړاندې پرې د شوروي وروستي ځواکونه بیرته له دغه جګړه ځپلي هېواده ستانه شول. دا پول اوس د منځنۍ اسیا له تازه آزادو شوو جمهوریتونو سره د یوې غوړېدلې سوداګرۍ په انتظار دی چې که افغانستان کې پر واګو د ولکې ویجاړونکې سیالي نه وای، ښایي د دې ټولې سیمې اقتصاد یې ورسره بدل کړی وای. د شوروي په ملاتړ حکومت اوس کابل کې پرځېدلی او هغه جګړه چې نږدې 14 کاله روانه وه او تر 1 میلیون یې ووژل اوس پای ته رسېدلی. خو د یو ویجاړ افغانستان لپاره راتلونکی څه دی؟ موږ به سلګونه کیلومتره مزل کوو. کابل ته پر لار به له سالنګه تیریږو. هیله مو ده د لارو اوږدو کې وګورو دا رښتیا هم پای کې سوله ده او دا هیواد به پر کوم راتلونکي لوري روان وي. له حیرتانو تر کابله لار افغانستان کې د شوروي لښکرو د ژوند لیکه وه. لا هم د سوداګرۍ مهمه لار ده. دا لویه لار له آمو سیند سره غځېدلو دښتو کې تیریږي. بیا د هندوکش غرونو لړۍ کې له سالنګ اوړي چې مهمه لار ده. بیا د شمالي له هسکوټیټو پلازمینې کابل ته رسیږي. پر خپله لار مو هیله ده 4 کسان ومومو چې د افغانستان راتلونکي کې مهم لوبغاړي بلل کیږي. جنرال رشید دوستم شمال کې ازبک جنگ سالار، سید جعفر د بغلان ولی چې ځواکونه د سالنګ پر شمالي اړخ ولکه لري، بنن سوان د ملګرو ملتونو منځګړی چې لا هم یو دیموکراتیک یا ولسواک دولت ته د سولیز لیږد زیار باسي، او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر چې کابل کې د اوسنۍ ټلوالې د پرځولو ګوتڅنډنه کوي. نو موږ هم پیل یوه چورلکه کې کوو چې جنرال دوستم چمتو کړې ده او د افغانستان شمال لوی ښار مزار شریف ته پر لار د باختري دښتې د پاسه الوځو. دې سیمه کې هوایي ځواک په اسانۍ د دغه جنګ سالار امپراتورۍ منګولو کې کېوتی دی. مزار شریف کې چارې آرامې ښکاري. د ښار منځ کې د روضې شین جومات دی چې ګمان دی د حضرت علي پر مزار جوړ شوی. دا د سنیانو جومات دی. داسې څیرې ته ځانګړی شوی چې شیعهګان هم خپل امام ګڼي. یوه افغان بڼه چې نورو اسلامي هیوادونو کې ښایي ساری کم وي. انګړ کې د دوستم ملیشه ځواکونه د سولې نښو ته خواړه ورکوي. د شمال مذهبي فرقې او توکمونه هم دین او سیاست کې د پښتنو پر وړاندې ګډ ډګر مومي. پښتانه د جنوب وګړي چې په دودیز ډول پر افغان سیاست ولکه لرلې. د قوماندې ځایي مرکز کې د ډاکټر نجیب جمهوریت بیرغ لا نه دی بدل شوی. د جنرال لټونکي مو د قوماندان دفتر بهر د نورو عریضوالو ترمنځ انتظار کاوه. د ښار چاپیر مجاهدینو ته بلنه ورکړل شوې وه چې یوه ټلواله کې سره یو ځای شي چې وایي ټول به پکې سره برابر وي. کله چې دننه شو انځور راته لا روښانه شو. د لوی میز تر شا کس یو ازبک ډګروال دی چې رښتینې ولکه یې واقع ده. هغوی چې پر صوفه ناست دي مجاهدین او د پخواني پوځ قماندانان په ساده ډول یې واک له همده سره دی. له څو شیبو وروسته یې له مشر سره زموږ مرکه برابره شوه. دې کلا کې د دوستم مرکز د منځنۍ اسیا امپراتوریو د پیښلړۍ یو پاتیشونی ښکاري. دته د شمال پر ډیرو برخو ولکه د پخواني مشر ډاکټر نجیب لخوا ورکړل شوې وه.
خو جنوري کې دوستم له حکومته واوښت. لسګونه ټانکونه، زرګونه ځواکونه او لسګونه الوتکې اوس د دغه جنرال خدمت کې دي. د افغانستان نوي مشران له داسې خبرداري سره څک دي چې پر سیاسي ژوند د پښتانه ولکې ساتلو په اړه د نجیب تېروتنه تکرار نه کړي. تشکر. مننه. له نجیب سره مو مخالفت لدی عمله و چې شمال کې د وسلوالو ځواکونو هڅو درناوی ونه کړ. دلته د ګوند پر غړو باور ونه کړ او غوښتل یې خپل خلک نه نباسي. پای کې به چمتو وي چې د شمال خلکو ګټو ساتلو لپاره جګړه وکړي. هر څه دلته پیل شول. د وسلوالو ځواکونو او شمالي ولایتونو کې د مجاهدینو رول. کابل کې د مجاهدینو ډلو صوبه کې مهم و. پاکستان او کابل کې مشران باید دا هیر نه کړي. جنرال د موده کې شمال کې پاتې شو. کابل کې له خپلو ځواکونو او استازو سره تماس د مخابرو له لارې ساته. دلته یو نوی حالت په سپړېدو دی او پلازمینه کې د نوي ولسمشر پر وړاندې د دوستم په دریځ لا پیچلی کیږي. پروفیسور مجددي د خپل مشر قومندان په توګه مني. تر هغه چې زموږ پلاوی نوي راستانه شوي څه نشم ویلی. سفر مو بیا پیل شو. دلته چې غرونه پیلیږي لویه لار هم پکې د اسکندر دروازې ته ورلویږي. افسانو کې وایي هغه لرغوني یرغلګر هم دا تانګی د خپلو یرغلونو پر مهال کارولی و چې دې غلیمانه غرنۍ مځکه کې لا ژور لاهو کړی و. موږ د بغلان پر لور لاړو. د بیلابیلو توکمونو یو اسپار سیمه چې سید جعفر پرې واکمن دی. یو داسې کس چې د روسانو له وتلو وروسته د سالنګ لارې پر ساتنې ګمارل شوی و. د لاریو کتارونه چې کابل ته سوانګ توکي لیږدوي د شورویو ګاډو یاد تازه کوي چې له همدې لارې به تلل راتلل. د سالنګ لوی لارې اوږدو کې ډیر کلي جنګ جګړو کې ویجاړ شوي دي. ګلګرک کې کنډوالې له ماینونو ډکې شوې. یوه داسې هڅه چې له مخې پر دې سړک د مجاهدینو کمینونو مخنیوی وشي. د دې کلي له جګړې مخکې ډېر استوګن لا پاکستان کې د کډوالو کمپونو کې دي. هیلو ټرست یوه بریتانوي خیریه ټولنه ده چې له ملګرو ملتونو سره کار کوي. اوس د دې کلي چاپیریال خوندي کولو زیار باسي. دې خطرناک کار کې یو بریتانوي کارپو د افغانانو مشري کوي. اوس زه د لومو مزي راګورم. دې ډول بوټو کې مزي له وښو سره چې لویږي نښلي نو موندل ډیر سخت وي. که کوم یو ونه مومم او د څار الې کس راغی او الی ورسره ولګېده ډیر ښایي ماین وچ وي. ډیر وخت نه و تیر چې زغم یې پایله ومونده. څه دې وموندل؟ چاودیدونکی توکی چې یو ډول ټوټې ماین دی او د لومې په مزي کار کوي. د ماین هابل لور کتلی شي. د لومې مزه لاندې ترې بل اړخ ته تللی. زرغونې ټوټې د پارچو برخه ده او بره ورپورې تړلی فیوز دی او نور لاندې پر مځکې له یوه لرګي سره تړل شوي. اوس به څه ورسره کوي؟ دې ډول ماین سره یې له ویجاړولو پرته بل هیڅ نشم کولی. Putting a small bit of plastic C4. په ورنږدې عمرخیل کلي کې مو ډېر ژر په ماین د ژوبلې نښه ولیده. د ګلګرک ډېر کلیوال اوس دلته دې ته سترګې پر لار دي چې وګوري خپلو کورونو ته ستنېدی شي که نه. د همدوی او هم له سلګونو نورو کلیو تللو ارزونه او پریکړه به روښانه کړي چې تر 5 میلیونو پورې د نړۍ تر ټولو دا لوی شمیر کډوال خپلو کورونو ته ستنېدی شي که څنګه. خو د کلي مشر وایي څوک نه ستنېږي. Nobody will return until Dostam disappears and a proper Islamic government is established. دا پښتانه دي چې شمال کې ټولنې وړي دي. دوی د ګلبدین حکمتیار پلویان دي. دوی نه یوازې کابل کې له حکومت ځانونه لرې ګڼي، وایي والي هم د دوی خوښ نه دی.
سید جعفر د دې ولایت یو 28 کلن کمساری واکمن دی. د خپل زده کړې بریتانیا او امریکا کې کړې. دی اوس پلوخمري ته پر لار دی چې بغلان کې تر ټولو لوی ښار دی. زغروال ګاډی او هم امنیتي کسان ورسره ملګري دي. غونډ ته یې رسېدو سره جعفر ته افسران په انتظار وو چې پر دې سیمې د واکمني ساتي. دلته له کابله د ځایي خپلواکۍ یو ځواکمن دود دی. جعفر ځان له جنرال دوستم او د شمال له نورو لږکیو توکمونو سره پیلی دی. د ستمه ده چې جنرال دوستم ته حکومت کې یو جګپوړی ځای ورکړل شي. دا یو سمه خبره ده چې هر څوک پوهیږي په بشپړ ډول دی باید وي، ځکه هر څوک پوهیږي چې دا خوځښت چا پیل کړی. او که ځای ورنکړل شي فکر کوي ناعادلانه خبره ده. ته وایې که ونه سي دا ناشونې ده؟ د غرمې مهال جعفر له هغو ځواکونو ریپورټ ترلاسه کړ چې د دوستم او مسعود کسانو سره کابل ته لیږلي دي. دوی پر واک د ډغرو په اړه ریپورټ ورکاوه. د سفر بل پړاو کې مو د سالنګ پر لور وخوځېدو. 4000 متره لوړ غرونه، ان مې کې هم پکې کنګلونکی ساړه وي. د هندوکش غرونه د 19مې پېړۍ استعمارچیانو ترمنځ بیلونکی دیوال و. روسان شمال او بریتانویان جنوب ته وو. نن یوه داسې څنډه ده چې جنرال دوستم یې د خپل اغیز پوله ګڼي. له سالنګه ښکته لور د لارې اوږدو کې مو څو کلي ولیدل چې روسانو له وتلو مخکې ویجاړ کړي وو. دوی دلته د احمدشاه مسعود ځواک ځاپه چې اوس یې وسلوال پر دې سیمه واکمن دي. وسلوالو یې پر دې لارې ډېر کمینونه نیولي دي. خو مسعود اوس کابل کې د حکومت دفاع وزیر او د دوستم شمال ټلوالې او د کابل مشرتابه ترمنځ د تړاو سړی دی. داسې حال کې چې د پلازمینې پر لور مو د لارې وروستۍ برخې مزل لنډاوه، غوښتل مو د جنرال دوستم ملیشو څرک ولګوو او د ملګرو ملتونو منځګړی بنن سوان ومومو. دا یو له هغو کسانو دی چې هڅه کوي د شمال او جنوب ترمنځ د توکمیزې ترینګلتیا او ټکر مخه ونیسي چې په یوې نوې جګړې وانه وړي. زموږ نشتوالي کې د جنرال دوستم ملیشو او ګلبدین حکمتیار ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د غونډۍ له پاسه چې رژیم ته پالوالو دوستم ټانکونو پرې مورچې نیولې، د کابل پر هغو څنډو ګزارونه کیږي چې لا د حکومت مخالفو ځواکونو تر ولکې لاندې دي. ښکته بیا د جګړهمارو تر سیالۍ لاندې ښار کې دا خلک بیا حکمتیار ته د پلوالو ځواکونو له ځوابي ډزو تښتېدلي دي. دې ویجاړ شوي ښار کې اوس ډېر وسلوال په چور او لوټمارۍ لګیا دي. د دوستم کسان په غلاو مشهور دي. یوه داسې ننداره چې د مجاهدینو نورې ډلې هم پکې ښکېلې دي. د ښار کې اوس هیڅ هم خوندي نه دي او چاپیریال هم پکې په زیاتیدونکي ډول له قومي او توکمیز پلوه ترینګلی کیږي. ملګرو ملتونو د واګو سوله ییز لیږد هڅه کوله چې د مجاهدینو بېلابېلو ډلو پر دې ښار یرغل راوړ. اوس یې د مرکز کې چې ډاکټر نجیب پکې باور دی پټ دی، د ملګرو ملتونو مشر مرکچی ویریږي زیاتیدونکي ترینګلتیا ښایي اوس اوربند مات کړي. خورا ډیر قومي مسله رامنځته کیږي او که داسې وشي ناورین به وي. د یوه چاودیدونکي غره په څیر به وي. په هرې وسیلې باید ترې ډډه وشي. دا هیواد به ټوټه ټوټه مات کړي او که دا هیواد ټوټه شي نو لکه زلزله داسې به وي. او ښه پوهیږئ چې زلزله پولې نه پیژني، پر ټوله سیمه به اغیز وکړي. د ښار ختیځ کې د څرخي پله زندان دی. کله چې رژیم وپرځېد 12,000 بندیان ترې خوشي شول. اوس د پروفیسور مجددي ائتلافي حکومت کې یوه ډله پر دې زندان ولکه لري. دوی د زاړه نظام هر ډول یاد څیراوه او ورسره یې ارزښتناک پاتې هم. د پښتنو او مجاهدینو په توګه دوی ته د دوستم له کسانو سره د ملګرتیا زغمل سخت کار دی
او کله مو چې له قومندان سره خبرې وکړې خبره لا روښانه شوه. دوستان خو صاحب کپات شیم څوک نه فریدي من پرون حضرت صاحب ته مشوره Dostam must leave Kabul. His men are out of control. طبيعت تر وغه خیر د مسلمان They kill. پارټي دا They loot. او دا خو چټي شي دي دا خو د I've told the president. It's time we invited Gulbuddin Hekmatyar into the city. خو چې ترڅو دا لري کیږي کابل ښار He, after all, is a mujahid. دا په ځای کې خلاص ومو په تیله چې 15 کیلومتره لا ختیځ لور مزل وکړو. د ګلبدین حکمتیار لټونکي مو یې سروبي کې مرکز ته مخه کړه. هیله مو دا کس ومومو چې په زیاتیدونکي ډول د پښتنو وسلوالو ډلو ملاتړ ګټي. ختیځ لور لاره د ماهیپر دنګو غرونو منځ کې ښکته سروبي ته غځېدلې ده. د شوروي یرغل پر مهال هم دا لاره په سختو کمینونو او وسلوالو بریدونو مشهوره وه. موږ لا یوې پوځي اډې ته ورنږدې شو چې له ښارګوټي سره نږدې حکمتیار نیولې ده. رسیدا مو د ډلې پلو وسلوالو ورمخابره کړه. له همدې ځای بیا موږ ته اجازه نه وه د هغو کسانو فلم واخلو چې د ساتنه یې کوله. او افغانستان کې مو د یو ویرونکي او سخت دریځه سیاستوال سره مرکه د همده د کېږدۍ دننه وشوه. ولې د جنرال دوستم ځواکونو شتوالی درته د منلو نه دی داسې حال کې چې د مثال په ډول احمد شاه مسعود ته د منلو دی؟ فکر کوم دوی باید هیڅ چاته د منلو نه وي. دوی غله دي، وژونکي دي، د افغانانو وژونکي دي، لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي. دوی د کمونیست رژیم پلویان دي. They are supporters of a communist regime. It would seem though if he goes. دا ښکاری کله چې غواړي ډلې ورلنګ کړي، غواړي وینسي دا به یو لوی جګړه وي. دا څه بنوي؟ That's going to be a big war, isn't it? So now we are insisting اوس موږ ټینګار کوو دوی باید له کابل ووځي. له کابل د پشاشي دا چې راتلونکي کې به څه کوو دا د راتلونکي خبره ده. و به ګورو چې څه کوو. Some people are saying now that there is a big ځینې خلک وایي اوس د قومي جنگ یو لوی خطر دی چې د پښتنو او د شمال خلکو ترمنځ زور اخلي او دا هم وایي چې ته په خپله به د همدې پښتون اړخ مشر وي. I should say that this is an issue developed. زه باید ووایم چې دا یوه داسې مسئله ده چې بی بی سی جوړه کړې. افغانستان کې هیڅ کومه قومي ستونزه نشته. ټول هغوی چې حزب ته د غړو په توګه راغلي دوی د خپلې ایډیالوژۍ له مخې حزب اسلامي غوره کړی دی. د خپل سوچ له مخې دوی احساس کوي چې حزب اسلامي د دې توان لري چې د هیواد چارې پر مخ بوزي، چې یو ځواکمن حکومت جوړ کړي چې د خپل ولس خدمت وکړي. Make a strong government to serve their nation. د سفر پای کې مو دا راته روښانه شو چې افغانستان کې د سولې او آرامۍ وخت لا نه دی راغلی. د جنرال دوستم او ګلبدین حکمتیار ترمنځ له تاوتریخوالي ډکه جګړه ښایي د نړیوالې ټولنې د هڅې لا زیانمنې کړي چې غواړي د هیواد بیا ورغوي او آباد کړي. هیڅ جنګسالار هم د شخړه لا په ښکاره په یو قومي جنګ نه دړولی او دا لرلیک چې دوی ښایي داسې وکړي په رښتیا هم ویرونکی دی. ځکه بیا افغانستان ښایي د یوې بې پایه جګړې ګردوب کې ورلاهو شي.